د نن ورځې تازه او مهم خبر د اسلامي همکاریو سازمان پلاوي مو طالب مشرانو سره د نجونو زده کړو او کار په اړه خبرې کړي. سلام ستړي مشئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د اسلامي همکاریو سازمان په یوې اعلامیې کې ویلي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ د دوی یو پلاوي کابل کې له طالب مشرانو سره د نجونو پر زده کړو او د ښځو حقونو په اړه خبرې کړي دي. اعلامیې وړاندې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو طالبانو بیا له خپل لوري د دغو لیدنو په اړه په خپرو کړیو خبرونو کې ویلي د اسلامي همکاریو سازمان راته ویلي چې تاسو د ښځو حقونه په بشپړ ډول تامین کړي دي. دا مهال طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او د هغوی د کار مخه یې نیولې ده. درنو کتونکو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.